الله پاک فرمایي ومن الناس او بعضی د ناکار انسانانو من هغدي یقول چې وایي په ژبه آمنا بالله وبالیوم الاخر من ایمان راوړې په الله پاک او ورځ وروستنۍ باندې. الله پاک فرمایي اسی د جبې په څوکه دا خبره کوي خو وما هم بمؤمنین نه دي دوی ایمان راوړونکي د ژوندنا. یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله پاک سره په خپل ګمان کې. والذین آمنوا دغه شان دوی دوکه کوي دغه کسانو سره چې ایمان راوړي دي. الله پاک فرمایي وما يخدعون دوی دوکه نه کوي په حقیقت کې الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره د خپل لاس خپل ځان د جهنم خسو خاشاک جوړي. وما يشعرون دوی نه پوهیږي په سزا د خپل ناکار اعمالو باندې. الله پاک فرمایي فی قلوبهم مرض فزرونو د منافقانو کې مرض د شک او د منافقت ته فزادهم الله مرضا دنیوي سزا ذکر کی فزادهم الله مرضا فزیتوی الله پاک دوی ته دغه مرض دوی د آخرت سزا ورپسې ده. ولهم عذاب الیم او دوی د لپاره عذاب دردناک په آخرت بما كانوا يكذبون په سبب د همیشه دروغ ویلو د دوی. وإذا قيل لهم لقد فرمای کله چې ویل شي منافقین ته لا تفسدوا في الارض تاسو فساد مکوئ پس مکه کې قالوا دوی وای انما نحن مصلحون بشکمو خو بس اصلاح کوونکیو زمو خو بل کار نشه سوا د اصلاح نه. الله پاک دې رد کړي فرمای الا خبردار یعنی خبر شي انهم بشکد منافقین چې هم المفسدون دوی فساد کوونکی ولكن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په خپل فساد باندې چې دوی فساد ته اصلاح وي. وإذا قيل لهم کله چې ویل شي منافقین تعالوا ایمان راوړي کما آمن الناس پشان دی ایمان د کامل انسانانو چې صحابه کرام دي قالوا وإذا منافقین انؤمن ایام ایمان راوړو کما آمن السفهاء پشان دی ایمان د کمقل خلقو صحابه کرام یادول والعیاذ بالله. الله پاک پر کی فرمای الا خبردار یعنی خبر شي انهم بشکدا منافقین چې دي هم السفهاء هم دوی کمقلان دي ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي په خپل کمقلتیا باندې کمقل دي او په کمقلتیا نه پوهیږي نو جاهلان دي په جهل مرکب سره. الله پاک فرمای و اذا لقوا الذين امنوا کله چې ملاو شي دا منافقان دا کسانو سره چې ایمان راوړي قالوا دوی وای آمنا موږ ایمان راوړي. وإذا خلو کله چې لاړ شي دا منافقین لا شیاطین مخبر مشران او کافرانو ته قالوا وإذا منافقین غویتا انما كل شک مخستاس ملګریو انما نحن مستهزئون بشک منطوقی کوونکیو د مؤمنانو پوری. الله پاک فرمای الله یستهزئ بهم الله پاک به سزا د ټوک ورکی دوی ته ويمدهم في طغيانهم او الله پاک زیاتواله پیدا کوي دوی ته فی طغیانهم پسرکشی د دوی کی به دې صحیح ترجمه ده ويمدهم الله پاک زیاتواله پیدا کوي دوی ته فی طغیانهم پسرکشی د دوی کی سن خلق دلته مهلت ترجمه کوي هغه ترجمه غلطه ده. ويمدهم الله پاک زیاتواله پیدا کوي دوی ته فی طغیانهم پسرکشی د دوی کی په داسې حال کې یعمهون چې دوی به حیران پریشان او سرګردان وي. الله پاک فرمایي اولئک الذین داغ خلق دی د دین اکار خصلتون والا اشتروا الضلالة بالهدى چې دوی اخذت دا معنا غورا کړی دا گمراهی په مقابله د هدایت فما ربحت تجارتهم عزیز ګټو نکړه تجارت د دوی ان دوی ګټو نکړه په خپل تجارت کې وما كانوا مهتدين او نه دوی د هدایت والا. الله پاک فرمایي مثلهم مثال او حال د منافقین کمثل الذي پشان دا کس د استوقد نارا چې بلکې اور نو منافقین په جبه باندې د ایمان او د اسلام کلمه ویاله گویا اوري بلک فلما اضاءت ما حوله هر کله چرنا شو غیر چاپیره د دینه معنا دا ده زکات صدقات تخفی او مالی غنیمت کې ورته برخه ملاوي دله د وخت په تیریدو سره الله پاک دوی د منافقت ښکارا کړ چې ښکارای کړو د حبل الله بنور من الله پاک ویوړل د غرنا د دوی نه ارستی بنش نو ترکهم فی ظلمات الله پاک دوی پری خدل پتیارو کې تیاری د کفر او د منافقت هم وی د جهل هم وی خدای فقر او د غریبۍ هم چې د مادیت کې بچو لا یبصرون چې دوی هیڅ نه لیدل. الله پاک فرمایي سم دوی کان دي د اوریدلو د حق نه بوکمن ګونګین دي د ویلو د حق نه هم لاندې دي د لیدلو د حق نه فهم لا يرجو پس دوی نه را واپس کیږي د گمراهۍ نه حق طرف ته
بل مثال ګوره الله پاک فرمایي او کصیب معنا او مثلهم كاصحاب صیب یا مثال د منافقین حال د منافقین په شان د خاوندانو د باران دی یو څوک په باران کې راګیری چې دا باران نه وریږي من السماء د بار طرف فيه ظلمات په دې باران کې تیری وي ورعدون او برزار وي او برق او برېښنا وي قرآن کریم مثال د څه دی لکه سویب لکه د غټو څاڅکو باران او دا نازلېږي من السماء د اسمان د طرف نه نازلېږي په دې قرآن کریم کې ظلمات بیان د کفریات د دوی دي ورعد او د دوی لپاره عذابونه دي تخویفات وبرق او دلایل د توحید دي چې کله دا قرآن کریم بیانېږي نو یجعلون اصابعهم دي دا منافقین ګوت خپل یعنی سرونه د ګوت خپل فی اذان په وګونو خپل کې یعنی په سرود وګونو کې من الصواعق د وجه د تندرنا قرآن اوریدل په دوی د سلګي لکه تندر حذر الموت د وجه د یری د مرګ نه ترقی شو بالکل ملک والله محیط بالکافرین الله پاک راګیرون کې د کافرانو لرا اعتقادي منافقان دي کافران دي نو دا الله پاک د عذاب نه دوی خلاصېدل نشي یکاد البرق مخکې ذکر شوی د برق نه مراد دلایل د توحید نو سوای یکاد البرق نږدې د برېښنا معنا دلایل د توحید یختف ابصارهم چې ختم کی نظرونه د دوی معنا غ باطل نظریات د دوی یکاد البرق نږدې د دلایل د توحید یختف چې ختم کی ابصارهم غ باطل نظریات د دوی مضبوط دلایل کلمہ ادوالهم هر والی چرنا شي دوی سمادیات ملاویږي په اسلام کې مشوفي وي مزل کې باغی کې ماده پرس قوم ده وای دا ازلم عالم کړي چې تیار شي په دوی باندې سخت او مشکل حالات راشي مادیات نه ملاویږي قانون دوی به ودرېږي به مزل نه کوي په اسلام کې الله پاک فرمایي ولو شاء الله تعالی پاک اراده کړي وي د څه شي اراده کړي وي اذهاب سمعهم وابصارهم فلبه حذفتا چې دا ظاهري سترګې وګونه ولا ختم کی نو لذهب بسمعهم وابصارهم خامخ الله پاک به ختم کړي وي دا ظاهري وګونه د دوی سترګې د دوی دا خبر الله پاک ته مشکل نه ده ځکه چې ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله پاک په هر یو شی باندې قادر دی نو په دې کار باندې هم قادر دی په هر یو شی باندې قادر دی نو په دې کار